زه خو د هغو لرې کابل نه راغلی یم د زابل ته بیا مې دلته ته وکتل یو مشر انسان راته ښکاره شولې نو نه پوهېږم څنګه درته ووایم دلته مې شپه شوله روپۍ رانه ورکې شوې اوس مې 100 روپۍ پکار دي چې فقط ډوډۍ پرې وخورم بس 100 روپۍ لږ دې طرف ته راشه کلدارې نه افغانۍ افغاني خوراکي تاسو سره ولا افغاني نه سره 100 افغانۍ دې راته جوړې کړې تا د الله جل بیا په دغه کار باندې ته کار کړې خدای دغه یو څه دغه مکتب ته ولاړم نو اوس خو هوا یخه ده نه چلیږي درته وایم داسې په دې لاره درته یو بنډل پیدا کړي سبحان الله بس الله ته خوار څه دي چې تا ته یې پیدا کړي الله پوهېږي خو ګوره موږ د حالات نه وینې واخله نه ولې خفه شولې واخله دا ټولې ته واخله هلاله یاره خدای تعالی دې وایم د دې اجرونه د دې په مقابل کې به یو شی درنه وغواړم یوه غېږه راکړه نفرت نه خواښوه